په دوکۍ کې د کولې پر کان باندې پر پښتنو باندې سخته حمله سوې ده او په دغه حمله کې 20 پښتانه شهیدان سوي او تر ډیره حده یې زخمیان دي. په دوکۍ کې دغه د خلکو د سترګو لیدلی حالت چې په داسې وخت کې داسې خلک راځي چې کله خلک د کار پر حالت باندې وي او دوی ډزې ورباندې کوي چې په دغو ډزو کې لاکټ او لانچر هم استعمال سوي دي او په دغه ډزو کې بمان هم استعمال سوي دي چې په دغو سره د پښتنو ته زیات نقصان رسېدلی چې 20 نفره پکې شهیدان سوي او تر 15 زیات پکې زخمیان دي. دغه واقعه د پښتنو احساسات راپارولي او پښتانه وایي چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې د جرګې مخه په داسې ترهګرۍ سره ونیسي. پښتنو ورته ویلي چې هېڅکله تاسو په داسې ترهګرۍ سره د دغه جرګې مخه نشئ نیولی. بل طرف ته د پښتونخوا ملي امیر پارټي محمد خان اچکزي ویلي چې ترهګرۍ پر داسې ځایونو باندې زیاته سوې په کم ځای کې چې وسایل زیات دي او د پښتنو پر وسایلو باندې قبضه شروع ده او هغه قبضه چې سرکاري قبضه د هغو ته دوی د دهشتګردۍ نوم ورکوي.